د سترې محکمې د تدقیق او مطالعاتو عمومي ریاست پیژندنه. د تدقیق او مطالعاتو عمومي ریاست چې د سترې محکمې له مهمو ریاستونو څخه دی، په خپل تشکیل کې د قضایي تدقیق ریاست، د قضایي او حقوقي مطالعاتو ریاست او اجرایه عمومي مدیریت لري. د قضایي تدقیق ریاست. د قضایي تدقیق ریاست چې د تدقیق او مطالعاتو عمومي ریاست تر چتر لاندې فعالیت لري، په خپل تشکیل کې دوه یعنی قضایي او اداري برخې لري. لومړی قضایي برخه. د قضایي تدقیق ریاست په قضایي برخه کې د قضایي تدقیق رئیس او قضایي مدققین شامل دي. اداري برخه. د دغه ریاست په اداري برخه کې لاندې امریت او مدیریتونه موجود دي: د استهداءاتو او کادر قضاتو امریت، د استهداءاتو عمومي مدیریت، د استهداءاتو مدیریت، د تحریراتو مدیریت، د کادر قضاتو عمومي مدیریت، د کادر قضاتو مدیریت. د قضایي او حقوقي مطالعاتو ریاست. د قضایي او حقوقي مطالعاتو ریاست هم د تدقیق او مطالعاتو عمومي ریاست تر چتر لاندې فعالیت کوي او تشکیل یې په دوه برخو یعنی قضایي برخه او اداري برخه ویشل شوی دی. د قضایي او حقوقي مطالعاتو په قضایي برخه کې د قضایي او حقوقي مطالعاتو رئیس او قضایي مدققین شامل دي. اداري برخه. د قضایي او حقوقي مطالعاتو ریاست په اداري برخه کې لاندې امریت او مدیریتونه شامل دي: د تقنیني اسنادو د تنظیم، د محاکمو د فیصلو او قرارونو د تحلیل امریت، د فیصلو او قرارونو د تنظیم او تحلیل عمومي مدیریت، د فیصلو د تنظیم مدیریت، د قرارونو د تنظیم مدیریت، د قوانینو او لوایحو عمومي مدیریت او د قوانینو او لوایحو مدیریت. د قضایي تدقیق د ریاست پیژندنه. د قضایي تدقیق ریاست د تدقیق او مطالعاتو د عمومي ریاست یو د ماتحتو ریاستونو څخه دی چې د رئیس، قضایي غړو، اداري او خدماتي کارکوونکو څخه متشکل دی. د قضایي تدقیق د ریاست مربوط موضوعګانې: د محاکمو او د مربوطه اداراتو د استهداءاتو پر وړاندې تدقیقي نظریات، د تفتیش د محترم ریاست د ترتیب شوو عادي راپورونو پر وړاندې تدقیقي نظریات، د تفتیش د محترم ریاست د ترتیب شوو اقتضایي راپورونو پر وړاندې تدقیقي نظریات، د عارضینو د راغلو عرایضو پر وړاندې تدقیقي نظریات، د قاضیانو د قضایي کادر د رسالو پر وړاندې تدقیقي نظریات، د سترې محکمې د عالي مقام له طرفه د نورو محول شوو وظایفو اجرا. د قضایي تدقیق د ریاست د اجراءاتو څرنګوالی. استهداءات او عرایض له دریو لارو د قضایي تدقیق ریاست ته مواصلت کوي: د سترې محکمې عالي مقام د تحریراتو د ریاست له لارې، د سترې محکمې عالي مقام د دفتر د عمومي ریاست له لارې، د محاکمو او مربوطه اداراتو له لارې. د وصول څخه وروسته موضوع د اړوند مدیریت د واردې په کتاب کې قید او د تدقیقي نظر په موخه د دې ریاست قضایي مدققینو ته اندراج کیږي ترڅو خپل تدقیقي نظر حد اکثر د 1 میاشتې په موده کې وړاندې کړي. وروسته ترتیب شوي تدقیقي نظریات د قضایي تدقیق په غونډه کې مطرح او بیا تر تایید وروسته د عمومي ریاست غونډې ته وړاندې کیږي. د عمومي ریاست د غونډې تر تایید وروسته تدقیقي نظریات د احکام او تایید په موخه د سترې محکمې عالي مقام ته وړاندیز او د تایید څخه وروسته د احکام د متن مطابق مربوطه مراجعو ته لیږل کیږي. د قضایي تدقیق ریاست پیژندنه. د قضایي تدقیق ریاست د تدقیق او مطالعاتو عمومي ریاست یو له ماتحتو ریاستونو څخه دی چې د رئیس، قضایي غړو، اداري او خدماتي کارکوونکو څخه جوړ دی. د قضایي تدقیق ریاست اړوند موضوعات: د محاکمو او اړوند ادارو د استهداءاتو په تړاو نظر ورکوي. د تفتیش د محترم ریاست د ترتیب شوو عادي راپورونو په وړاندې تدقیقي نظریات ورکوي. د تفتیش د محترم ریاست د ترتیب شوو اقتضایي راپورونو په وړاندې تدقیقي نظریات ورکوي. د راجع شوو عریضو په تړاو نظر ورکوي. د قضاتو د کادر قضایي لپاره د لیکل شوو رسالو په اړه نظر ورکوي. د نورو هغه دندو ترسره کول چې د سترې محکمې
محکمې عالی مقام لخوا دغه ریاست ته سپارل کیږي. د قضایي تحقیق ریاست د اجراءاتو طریقه: د قضایي تحقیق ریاست ته په دریو طریقو استهداءات او عریضې راجع کیږي. لومړی د سترې محکمې عالی مقام له طریقه، دویم د سترې محکمې عالی مقام د دفتر عمومي ریاست له طریقه، دریم د محاکمو او ادارو له طریقه. موضوع له راجع کېدو وروسته د اړوند مدیریت وارده دفتر کې قید او د دغه ریاست قضایي مدققینو ته وړاندې کیږي ترڅو خپل تحقیقي نظر حد اکثر د یوې میاشتې په موده کې وړاندې کړي. وروسته ترتیب شوي تحقیقي نظریات د قضایي تحقیق په غونډه کې مطرح او بیا تر تایید وروسته د عمومي ریاست غونډې ته وړاندې کیږي. کله چې تحقیقي نظرونه د عمومي ریاست ناسته کې هم تایید شي نو د احکامو او تایید لپاره د سترې محکمې عالی مقام ته وړاندیز او د عالی مقام له تایید وروسته د احکامو د متن مطابق اړوند مراجعو ته لیږل کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. د سترې محکمې د حقوقي او قضایي مطالعاتو ریاست د تحقیق او مطالعاتو د عمومي ریاست تر چتر لاندې یو ریاست دی چې تر دا مهاله د یو رئیس او اووه قضایي مدققینو همداراز د اتو شاوخوا اداري او خدماتي کارکوونکو لرونکی دی او له همدغو څخه جوړ دی. د حقوقي او قضایي مطالعات د ریاست اړوند موضوعات په سرسریز ډول تر 10 ارقامو پورې رسیږي. لومړی موضوع د نافذه تقنیني سندونو څخه د ملغا شویو تقنیني سندونو تفریق او جدا کول دی. دویمه موضوع د سترې محکمې اړوند د قانون، لوایحو، کړنلارو همداراز د فیصلو وثایقو دپاره د لارښودونو او د قضایي اجراءاتو د ښه والي په غرض د تعلیماتنامو تصویب، ترتیب او تنظیمول دي. دریم د یوې واحدې قضایي رویې د ایجاد په غرض د محاکمو د نهایي او قطعي فیصلو تحلیل او ارزیابي کول دي ترڅو هغه قطعي او نهایي فیصلې چې د شریعت مقدسه له احکامو او د نافذه تقنیني سندونو د اصولو سره په توافق کې حل او فصل شوي وي را جدا او بعداً د یو منظم مجلد کتاب په صورت کې نشر او تکثیر شي. څلورم د شریعت مقدسه د احکامو او هدایاتو فرونه کې د هیواد د نافذه قوانینو د پیچیده او ملقه موادو تشریح او وضاحت کول دي. پنځم که اړتیا ولیدل شي د سترې محکمې د عالي مقام د هدایت موافق د قضایي زده کړو د سیمینارونو تنظیمول دي. شپږم کله چې د حقوقو او تقنین اړوند د هیواد په کچه یا له هیواد څخه بهر کنفرانس یا سیمینار دایریږي د افغانستان اسلامي امارت د سترې محکمې له لوري استازیتوب کول د همدې ریاست دنده ده. اووم د سترې محکمې د عالي مقام د هدایت په اساس د تقنیني سندونو د یو خاص مورد په اړه توضیح غوښتلو په ارتباط تحقیقي مطالعاتي نظر ترتیبول دي. اتم د سترې محکمې د عالي مقام د هدایت او لارښوونو سره سم د شریعت مقدسه د اصول حنفي فقه د احکامو سره د تقنیني سندونو بین الدول معاهداتو او بین المللي میثاقونو د مطابقت په اړه د تحقیقي مطالعاتي نظر ترتیب او وړاندې کول دي. نهم د هیواد د قضایي نظام د لا ښه والي او ترقي په غرض د پرمختللو اسلامي هیوادونو د حقوقي او قضایي قوانینو مطالعه او تحلیل کول دي. لسم یو تعداد هغه متفرقه موضوعات چې د سترې محکمې د عالي مقام له لوري د ریاست د مطالعاتي نظر په مخه رالیږل کیږي د یاد ریاست لخوا د هدایت موافق خپل تحقیقات او نظر ورکول کیږي او په لیکلې بڼه مقام ته لیږل کیږي. د حقوقي او قضایي مطالعاتو ریاست پیژندنه: د حقوقي او قضایي مطالعاتو ریاست د تحقیق او مطالعاتو عمومي ریاست تر چتر لاندې یو ریاست دی چې د رئیس، قضایي غړو، اداري او خدماتي کارکوونکو څخه جوړ دی. د حقوقي او قضایي مطالعاتو ریاست اړوند موضوعات د تقنیني سندونو تنظیم او د نافذه قوانینو څخه د ملغا شویو قوانینو جلا کول، د سترې محکمې اړوند قوانینو، مقررو، لایحو، لارښودونو او کړنلارو تصویب او بیا کتنه، د یوې قضایي رویې د جوړولو او خپرولو په موخه د محکمو نهایي او قطعي قرارونو او پریکړو تحلیل، مطالعه او څیړل، د سترې محکمې د منظور شوي پلان سره سم د هیواد د نافذه قوانینو د پیچیده او مغلقو موادو تشریح او توضیح کول، د اړتیا پر مهال د قضایي سیمینارونو د چارو تنظیمول، په حقوقي او قانوني ورکشاپونو، کنفرانسونو او سیمینارونو کې د افغانستان اسلامي امارت د سترې محکمې استازیتوب کول، د سترې محکمې د عالي مقام له لارښوونې سره سم د تقنیني سندونو د توضیح په اړه د تحقیقي نظر د مسودې برابرول او د تصویب لپاره یې عالي شورا ته د دارالانشا عمومي ریاست له لارې وړاندې کول. د سترې محکمې د عالي مقام له لارښوونې سره سم د شریعت سره د قوانینو، تقنیني فرمانونو، بین الدول معاهدو او د بین المللي میثاقونو د مطابقت په اړه د تحقیقي نظر د مسودې برابرول او د مقام تر تایید وروسته اړوند مرجع ته استول، د هیواد د قضایي نظام د لا ښه کولو په غرض د پرمختللو هیوادونو او په ځانګړي ډول د اسلامي هیوادونو د حقوقي او قضایي قوانینو مطالعه او تحلیل، د
نورو هغو دندو ترسره کول چې د سترې محکمې عالی مقام یا د سترې محکمې د عالی شورا له لوري دغه ریاست ته راجع کیږي. د حقوقي او قضایي مطالعاتو ریاست د اجراءاتو څرنګوالی. د حقوقي او قضایي مطالعاتو ریاست په لاندې بڼه خپلې کړنې ترسره کوي. لومړی، د سترې محکمې د منظور شوي پلان سره سم د سترې محکمې اړوند تقنیني سندونه له ترتیب او تنظیم وروسته د تصویب په موخه د سترې محکمې عالی شورا ته وړاندې کوي. دویم، د سترې محکمې له منظور شوي پلان پرته د نورو ادارو او وزارتونو اړوند تقنیني سندونو او هوکړلیکونو په اړه تحقیقي نظر اړوند مرجع ته وړاندې کوي. دریم، په روبوار ډول د سترې محکمې تمیز او مرافع محکمې اړوند دیوانونو څخه د مکتوب په ذریعه د قطعي او نهایي فیصلو او قرارونو غوښتنه کول. څلورم، په 2 او 3 فقرو کې درج موضوعات چې کله دغه ریاست ته راورسیږي د اړوند مدیریت د واردې په کتاب کې قید او د مطالعاتي نظر په موخه د حقوقي او قضایي مطالعاتو رئیس په هدایت قضایي مدققینو ته اندراج کیږي ترڅو یې هغوی په اړه خپل مطالعاتي نظر وړاندې کړي. پنځم، د سترې محکمې اړوند ترتیب شوي تقنیني سندونه او مطالعاتي نظریات د حقوقي او قضایي مطالعاتو ریاست په غونډه کې مطرح او تر تایید وروسته د تدقیق او مطالعاتو عمومي ریاست غونډې ته وړاندې کیږي. د ناستې د حاضرو قضایي غړو له نظر او توافق وروسته د تدقیق او مطالعاتو عمومي رئیس ته وړاندې کیږي. د تدقیق او مطالعاتو عمومي رئیس د توافق په صورت کې د سترې محکمې عالی مقام ته د تایید په موخه وړاندې کیږي. د مقام له تایید وروسته تقنیني سندونه د سترې محکمې عالی شورا ته او مطالعاتي نظریات اړوند مراجعو ته استول کیږي.